د شال ټلویزیون درنو لیدونکو او د ځانګړې مرکې درنو لیدونکو سلامونه، ستړي مشئ. څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده د افغانستان کرکټ بورډ له لوري د 2023 میلادي کال د فرست کلاس سیالیو لوبې روانې دي په جلال آباد کې. نن یې پایلوبه ده او له ښه بخته همدې پایلوبې ته موږ راغلي یو. د افغانستان د کرکټ بورډ د کورنیو سیالیو مسؤل ښاغلی نظیم جار عبدالرمزا صاحب را سره په دې ځانګړې مرکه کې شتون لري. تر هر څه مخکې جار صاحب ستړي مشئ، په خیر راغلئ. ډېره مننه چې مرکې ته مو وخت راکړئ. مننه، کور مدان خیر اوسه. جار صاحب لومړی راته دا وایي چې دغه فرست کلاس سیالي سږ کال څوم پړاو دی او څومره لوبډلې وي او په کومه کټګوري کې ترسره کیږي؟ و پړاو ده او څلور لوبډلې پکې وي او د څلور لوبډلو په امیل لیجند، مای فرست سټوري، هندوکش ټایګر او مای ون چمپیون، دا څلور لوبډلې وي چې په هر لوبډله کې له 13 نه 20 پورې لوبغاړي وو. او تقریبا نن یې 40مه ورځ ده سیالي پیل شوې. د غازي امان الله خان او د نجیب طریق په لوبغالو کې، په دواړو لوبغالو کې به سیالي کېدلې. عین وخت کې یوه سیالي بل ته روانه وه، یوه سیالي بل ته روانه وه. 12 سیالي ترسره شولې او اوس پایلوبه ده. د پایلوبې اخري او 15مه ورځ نن ده چې د میوند چمپیون او هندوکش ټایګر ته منځ ده. یعنې هرې لوبډلې مخکې له دې نه چې پایلوبې ته لاره پیدا کړي، یو بل په وړاندې 2 ځلې ولوبېدلې. هر ټیم شپږ میچونه کړي چې خوشبختانه به وایم چې ډېر پکې د ځوانانو چې تنکي ځوانانو هغو ته اول ځل و چې په دغو سیالیو کې وخت ورکول شوی. بلکل. په همدې مورد وروسته بیا ستاسې نظر واخلو. د دې سیالیو جوړښتونو باندې که چېرته تاسې نظر ورکړئ چې دغه سیالۍ په لاره اچول شوي لوبډلې جوړې شوي دي، د یوې لوبډلې هغه جوړښت په کوم اساس شوی چې کومو لوبغاړو ته مو پکې لوبډله کې ځای ورکړی؟ یو لوبغاړی راځي فرست کلاس سیالۍ ترسره کوي، کوم معیار باید هغه طی کړي تر څو په دې فرست کلاس سیالیو کې ولوبېږي؟ یو خو داسې ده چې هغه لوبغاړي چې هغوی د ملي لوبډلې لوبغاړي دي، هغه په دغه برخه کې بیا معیار د هغوی هر لړۍ پوره کړی دی. د اړتیا نشته چې بل پړاو نه تېر شي. یو هغه لوبغاړي دي چې هغوی د سور بال کنټراکټ لري، یعنې سره بال قرارداد لري ورسره، همدغه سیالیو په مټې قرارداد اخیستی. نور هغه لوبغاړي دي چې کورني کرکټ تکړه لوبغاړي دي، نو په هغې کې د 3 ډے پرفارمنس ډېر مهم و، ځکه چې 3 ډے موږ همدې لپاره کوو د زونونو ترمنځ چې وکولی شو هغه هلکان په ګریډ 2 ګریډ 1 کې ښې لوبې کړي چې هغه 3 ډے کې توره وکړي او پرفارمنس وکړي، ځان وښیي تر څو پاس راشي. او ځینې هلکان داسې وو چې د 19 کلونو د ټیم نه هم هلکان ځینې پکې جای موندلی وو. نو دغه معیارونه وو چې د هغې پر اساس باندې لوبډلې جوړې شوې وې او په منځ کې رد و بدل هم کېده. بل دا و چې په د عین وخت کې د موږ د ایمرجنګ لوبډله چې الف لوبډله به وه چې هغه هم لګیا ده په سیالۍ بوخته ده او ملي لوبډلې هم هغه د نن سفر کوي هغه هغه لپاره چمتووالي کیمپ لپاره عربي امارات ته سفر کوي چې له هغو سره چمتووالي کیمپ وکړي د بنګلادیش سره د سیالیو لپاره. 19 کلن هم بوخت دي، خو بیا هم د کورني کرکټ ډېری کسان چې بلکې ډېر هغه کسان چې وړ و هغه پکې دي او د ملي ټیم چې کوم کسان و تر څو پورې تر اوسه پورې پایلوبې ته هم چې راغلي سره دي چې د هغې لوبډلې برخه هم ده، تر هغې به یې څاري چې تر څو دا پایلوبه خلاصي. بله. څنګه چې د کرکټ بورډ تمه وه د دغه فرست کلاس سیالو نه، هغې تمه چې څومره تاسې لرل هغومره ځوانان مو دلته پیدا کړه په دغه ایونټ کې؟ یو داسې ده ښه چې په یو ایونټ او دوو هغو باندې موږ فیصله کول مناسبه نه دي، خو هلکان شته چې مکررا یا پرله پسې ډول باندې دوی ښه ځلیږي. او تاسو به اوس لیدلي چې دې کې مثال د خبرې اول ځل و چې د نوري په نوم هلک 309 منډې پکې وکړې چې دغه دی د دې سیالۍ یو ریکارډ ده چې چا دونه منډې نه دي کړي یو سیالۍ کې، په یوه پاڼۍ کې بلکې وکړلې. او همدارنګه د تاسو هغه کتلی عصمت عالم کتلی چې خپل پسې ډول باندې ځلیږي، سلیزه 223 بیته، یو نیم سل، بیا سلیزه، یو نیم شپږ وکټې، دغه ټول ځوانان دي، تنکي ځوانان یې ځلیږي. اکرام مومند غني ځوان چې اول ځل سیالۍ کولې په اول پاڼۍ کې 4 راوټ کړل. سمې سرمس په یاد کړم چې هغه په اوله پاڼۍ کې 4 راوټ کړل. د ملي ټیم هلکان که وګورو هغو پسې ښه ځلېدلي، خاص کر توپ اچونې څانګه کې فرید ملک یادونه زه کولی شم، یمین احمدزي یادونه یې کولی شم چې هغوی په ښه ډول دلیدلي. بل بشیر احمد و چې اول ځل په دغه سیالۍ کې لوبېږي او تر اوسه پورې 28 کسان اوټ کړي، 28 کسان تر اوسه پورې سوځولي دي.
نو دا کسانو البته نور کسانو یادولی سم چې حزب الله درانه یو پاڼې کې یو نیم سل وکړو همدغسې نور هلکان ډېر هلکان دي نومونه چې لاړ شو ډېرېږي د کورني کرکټ یو نیم کسان پکې ښه وځلېدل وبښئ د ملي لوبډلې هلکان افسر زازی پکې ښه وځلېده نصر جمال پکې مقرران لوبې کولې په داسې ډول باندې سره لګیا و سره دی چې لوبډل مشر حشمت شهیدي او رحمت شاه هم پکې وو په یونې پاڼې کې هغوی هم ښه ځلېدلي دي تنکي ځوانان نور هم پکې وو نو همدغه د کورني کرکټ لاسته راوړنه چې وکولی شي د ملي لوبډلې دا سینیر لوبغاړي او د ځوانان لوبغاړي په مشترک ډول سره لوبه وکړي او یو د بل په وړاندې څنګه مقاومت کولی شي څنګه کولی شي چې څوک د چا په وړاندې 200 300 باندې کوي یا 100 باندې کوي یا 15 اوټي یا 4 اوټي همدا لاسته راوړنې چې په تدریجي ډول سره بیا دا خلک په ورو ورو پرمختګ کوي مخکې راځي د دوه لوبغاړو د قسم تاسې زیاتو لوبغاړو نومونه واخیستل د عصمت او د عثمان نوري په اړه تاسې که چېرې شخصي نظر شریک کړئ د دوی هغه لوبې با تجربه کار لوبغاړو پښتون کې دوی دومره غټ ځای ته ځان راورسوه حتی تر ټولو مخکې د عصمت عالم په منډو کې همدارنګه عثمان نوري چې د بهرشاه ریکارډ هغه 100 کلنې مات کړی د دغسې ځوانو لوبغاړو دلته لوبېدل او ښه وړتیا ښودل او له هغې وروسته د مخکې تګ لپاره داسې کوم خاص فرصتونه چېرته برابرېږي تاسو څومره هیلهمند دي دغه لوبغاړو لپاره زه به د عثمان نوري په اړه اول خبره وکړم عثمان نوري همداسې یو ټیلنټډ پلیر دی چې هغه زموږ سره شپږیزه هم کړې ده کورني کرکټ کې نور فارمټونه هم کړي دي پرایویټ سیکټر کې هم لوبېدلی ده ګریډ 2 ګریډ 1 داسې هلې دي هم کړي دي کې هم څه کار ښه و ځکه خو دلته راغی دغه هلکان عثمان نوري داسې یو استعداد ده که چېرته هغه لږ نور هم خواري وکړي او لږ تمرکز نور هم زیات شي چې په یو پاڼې کې سړی 300 څو کوي نو په نور پاڼې کې 100 50 شپېته مقرر ډول سره وکړي نو دا یو داسې لوبغاړی شي چې یعنې هغه په همداسې ډول باندې ورو ورو سړی ویلی شي چې لرې نه ده چې هغه به زر د کرکټ نه بوخته ورسېږي او که چېرته د عصمت یادونه وکړم عصمت لاله فروز کالې ګریډ 1 راهیسې ما وڅاره دې وروسته به راوته بیټینګ ته اتم اووم باندې به داسې راوته بیټینګ ته او همدلته ما څارم دې چې زه وطن ته شوم ما د بیټینګ کاته په خاص کر چې بال به زور و ده به ډېر ښه بیټینګ کوو او همغه زور بال به د ډېر په اسانۍ سره باونډرۍ نه اړوي شپږیزه هغه به یې بالینګ کوو خو ما ورته یو ورځ ومویلې چې صحیح د بالینګ دې کوه دې کې کوم بدي نشته ده ښه بالینګ به هم کې خو بیټینګ دې ښه ده دی نه په بیټینګ کې لږ ډېر کار وکړې نو ښه به اوس سږ کال په بیټینګ کې تاسو هغه د ولید چې عصمت وخت په لاس ورغی شپږم اووم باندې دی راوځي بیټینګ ته خو بیا هم دومره رنزونه کوي او مقرره نه کوي نو دا داسې اسانه نه ده ځینې ملګري بیا وایي وکټې ډېرې اسانه دي نو چې وکټې اسانه دي نور خلک هم پرې رنزونه وکړي وکټې موږ د سپورټیو جوړې کړي دي چې ښه بالر پې ښه بالینګ کوي ښه بیټسمین پې ښه بیټینګ کوي کین تاسو به کتلي وي او بل دا که بیا چېرته مثال خبرې کله به خلک وایي وکټې سختې دي کله وایي اسانه ځکه په 2 ورځو کې میچونه خلاص شوي نه میچونه په 2 ورځو کې خلاص شوي دي او اوس نن دغه د میچ د لګیا دي خلک یې سیریس کوي سره لګیا دي نن 5مه ورځ پایلو به 15 ورځې وه 15مه ورځ سره لګیا دي خو زه باور لرم که عصمت عالم همدغسې په تمرکز او هغه سره تسلسل سره لوبې کوي نو لرې نه ده چې عصمت عالم به ډېر ښه کرکټ وکړی شي ډېره مننه جار صاحب وروستیو کې یو پوښتنه کوو د وروستۍ پوښتنې په توګه را روان وخت کې په داخل د هېواد کې کوم داسې ستر ایونټ را روان ده چې مینهوالو ته داسې یو زیری اوسي موږ خو هغه په پام کې نیولی و چې ګرین کپ ورته وایي یعنې زرغون جام چې موږ یې کوو او هغه عموما داسې کوو چې غټې سیالۍ په مخکې ولرو له هغې نه مخکې موږ کوو اوس بنګلادیش سره لوبې دي او بنګلادیش پسې بیا نو د ویسټ انډیز او د زیمبابوې نوبت د ویسټ انډیز لا دومره کنفرم نه دي خیر او د زیمبابوې سره بیا میچونه لرو چې ټیسټ ون ډول کنټرول پکې دي هغې پسې موږ بیا هغه لرو چمپیونز ټرافي ده نو چمپیونز ټرافي نه مخکې کوو یعنې دې کال نه اوړي سره دې چې دې کال هغه ده خو موږ مجبور یو هلته یې مصروفیتو له وجې د دې له وجې چې ټیم د ملي ټیم ټول لوبغاړي به پکې شتون لري دا لازمي ده د هغې له وجې موږ اړ چې موږ جنوري په واړه فبروري کې هغه ده چمپیونز ټرافي ده نو دې کال یو ټورنمنټ هغې ته هم اوړي همدغه وروستی ټورنمنټ دی دې کال ډېره مننه جار صاحب چې دومره مصروفیتو سره موږ ته وخت راکړی له تاسې ډېره مننه هیله کوم کور مودان خیر اوسي درنو لیدونکو زموږ د دې اونۍ ځانګړی مرکه همدلته پای ته رسېږي تر بلې ځانګړې مرکې الله مو مل تاسې ته ښه وخت